من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دے موجودہ نورانی اور روحانی مجلس کی تشریف فرما علماء کرام صاحبان اور دی ادارے منتظمین حضرات، معلمین اور معلمات، زمانیرو بدین باندے مینو مسلمانانو رونو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چکلا مسلمانان یوزائی کے راجم شی او دی غرض و مقصد صرف و صرف دا اللہ رب العالمین رضاوی، بس غرض و مقصد دا دی نوی دا خلق لا دی مجلسنا پاسیدلی نوی چھے اللہ پاک دی تبخ نکڑی. نظمارو نظمنگ استاسو داناست دیم اللہ تعالی منگو تاسو طول دا پار آخرت کے دا نجات و دخلاسی ذریعہ گرزئی، او اللہ تعالی دی دی اداری دا پارا و دی دا منتظمین دا پارا دا خیر و دا برکت ذریعہ گرزئی، او دا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دی اللہ تعالی دا رشد او دا ہدایت ذریعہ گرزئی. زمارونو سمر آسمانی کتابوں نے دی او کہ انسانی کتابوں نے دی دا دی طول سردار قرآن کریم دی. قرآن کریم دا پدا سے شکل کی چکم شکل کی زمانگ استاس مخیطہ پروتے پدی شکل کی قرآن کریم دا اسمان نہ ند نازل شوے، بلکہ لگ لگ پا نبی علیہ السلام باندے دا حضرت جبریل امین پا واسطے سر اللہ تعالی پدی رشتو کالو کے نازل کڑے. دا قرآن کریم اول 15 آیاتنا دا سورت قلم دا پغار حرا کے نازل شو. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. دا 15 آیاتون دا قرآن کریم اول نازل شو پغار حرا کی. حاجیان و صاحبان و غار حرا کتلے دے. اللہ تعالیٰ نے منگو تاسو طولو تزیارت حرمین و شریفین و بار بار نصیب کی. اس دغا 15 آیاتون دا قرآن کریم آخری سپارہ کی. دا دین بعد بیا مسلسل وقت پا وقت باندے قرآن کریم موقع پا موقع باندے نازلی دا. تردے پوری چنہ کم سل سورتنا دا پا نبی علیہ السلام باندے نازل شو. دا مکی جون دے. دا دین بعد بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا ہجرت. دا مدنی جون کی لنبانی سورت چکم نازل شا اغاد سورت بقرہ. سورت بقرہ آخری سورت نازل شا. لنبانی سورت مدنی جون کی
सूरत बकरा नाजिल شو. هغې نه بعد دغه سلسله بیا روانه وه تر دې پورې چې 30 باقي سورتونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو. دا مدني ژوند دی. یو کم نه کم سل سورتونه تا مکی ژوند کې نازل شو او 30 سورتونه دا مدني ژوند کې نازل شو. او د دې طریقه مفسرین محدثین حضرات فرمای دا و چې کله به یو آیت کریمه یو سورت نازل شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام 2 کاتبان د وحی دیته به حضور پاک حکم وکړ چې دا آیاتونه پلانی ځای کې ولیکي پلانی سورت کې چې دا پلانې ذکر دی بګي التدا سورتونه او دا آیاتونه ولیکي. گویا کې دغه ترتیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم جون کې ورکړې شو. اگر چې رستو بیا د هغه جمع دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ کړی و. دغه 2 کاتبانو وحی ذریعہ سره د الله تعالی کتاب لیکل شو او محفوظ کول شو. قرآن کریم ورونو دا د عجائب او د غرایب او ډک کتاب دی او ټول علوم قدیم او جدید الله تعالی قرآن کریم کې بیان کړي. حضرت شیخ الحدیث مولانا پیدا محمد صاحب تشریف راوړ هغې ته په راتلو باندې په خیرالي وایي. مسلمانانو قرآن کریم د عجایب او د غرایب نه ډک کتاب دی او علماء محدثین حضرات د قرآن کریم نه مسائل او د علوم استنباط کوي. څنګه خو صاحب فرمایلی دي جميع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ زما د سپلې چړیا وشلېږي یا زما د اوخي مهار وشلېږي نو د هغې حل هم زه د قرآن کریم نه راوباسلی شم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې وه اللهم علمه الكتاب والحکمه یا الله دې د کتاب او د حکمت علم ورکړي. د هغې دعا اثر دا و زمانو رئیس المفسرین ورته ویلی شي. چاته تاسو کو چې د قران کریم نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ثابت دی ویل او علما د قران کریم تلاوت کو. قران کریم کی یو سورت ته سورت التغابن. تغابن ویل شي غم تا مصیبت تا حادثه تا تکلیف تا. نو ما سوچو چې دې صورت ته د غم او د مصیبت نوم ورکړی شو څه وجه ده. غور او فکر مې وکړو نو دا د قرآن کریم 4 نمبر صورت. زه پوه شوم چې دا 64 سال دا به د امت دپاره د غم او د مصیبت سال وي او د دین نه مخکې سوره منافقون دی
सूरत मुनाफिकून के अल्लाह ताला फरमाए वला युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। जदी बारी पुय शो چې د دې نه مراد دغه عظیم شخصیت او دغه عظیم هسته د هغه وفات ده، هغه وفات نه مراد ده. معلومه دا شو چې د رسول الله علیه السلام ژوند دبا دریش په تکاله. قران کریم په دغه شکل باندې ورونو نازلېده. د دې وجنا مفسرین حضرات دا د قران کریم د سوراتونو درمیان کې نسبت او مناسبت بیانوي. دا آخری سورت د قران کریم سورت ناس ده. د دې نه مخکې سورت هغه سورت فلق ده. سورت فلق دا 15 آیاتونو باندې مشتمل دی او سورت ناس دا 55 آیاتونو باندې مشتمل سورت دی. د دې دواړو سورتونو د ته معوذتین ویل شي او په روایتو کې د دې ډیر زیات فضایل راغلي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د دې د ویلو ترغیب او تعلیم ورکړی دی چې تاسو سحر او بیګا دا سورتونه وایي. بلکې په روایت ته ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام تبکله س بیماری را پیښ شو نو نبی علیہ السلام بدا اخیری سورتونه تلاوت کړه، په خپل لاسونو باندې به شف کړه او بیا به هغه خپل لاسونه په خپل وجود مبارک باندې راخ کړ او بیا په مرض وفات کې چې کله رسول الله علیه السلام بیمار شو نو دا سورتونه بیا ما تلاوت کړه او د رسول الله علیه السلام په لاسونو مبارک باندې می چوف کړو او بیا می د رسول الله علیه السلام لاسونه د رسول الله په جسد اطهر باندې راخ کړ. نو دې سورتونو کې د اخروی فواید سره یو لویه فائدہ د دنیا داوم دا چې هر مسلمان ته دغه لس آیاتونه یادول آسان دي، مشکل او ګران نه دي او دا دم هر مسلمان نارینه او زنانه په ځان باندې پخپل او مچولی شي چې سحر او بیګا سړی ځان له معمول جوړ کی او دغه سورتونه خپل ځان باندې وای پخپل لاسونی شفقي او بیا پخپل وجود باندې راکړي. د دې سورتونو په شان نزول کې هم مفسرین او حضرات واقعا لیکلي ده چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی یو يهودي او دا غلونه وي په نبی علیه السلام باندې جادو کړ او د هغه اثر د رسول الله علیه السلام په دنیوي ژوند باندې و. بس اوقات د دنیا یو امر او یو کار دا د هغه باره کې به د حضور تردد پیدا شو چې دا مې کړی دی او کدا مې نه دی کړی، چې کوم امور د شریعت دي په هغه کې څه تردد او شک هم نو او نه په هغه باندې څه آثار. د هغه د علاج د پاره الله تعالی دا د سورتونه نازل کړي، سورت فلق او سورت ناس. دې سورت ته سورت ناس وایي. سورہ ناس ورته دی وجنوي چې په دې کې لفظ د ناس دا سوار راغلی دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس او الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پنځه ځله په دې کې لفظ د ناس راغلی. د دې وجنا دې سورت ته هم سورت ناس ویل شي. دا مکی سورت ده. څه سورتونه قران کریم کې مکی دي او څه سورتونه قران کریم کې مدني دي. دغه دواړو سورتونو بارکي
د جمهور مفسرین او حضرات رائے دا ده چې دا دواړه سورتونه د مدني سورتونه دي. البته حضرت اکرمه او دا غرنګي د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې راځي او د بعض نور مفسرین او حضرات رائے دا ده چې نه دا سورتونه د مکی سورتونه دي. مکی سورتونه کوم دي او مدني سورتونه کوم دي هغه د تفسیر په اوایلو کې بیا استادان صاحبان دا هغه بیان کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. په نوم د الله تعالی چې ډیر زیات مهربان او ډیر زیات رحم کوونکی دی. شروع کوم دې سورت لره. قل اعوذ برب الناس. قل مفسرین حضرات فرمای چې په قل کې اثبات ته رسالت، یعنی دا د الله تعالی د طرفنا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته امر دی چې ای زما محبوب صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته وایا. څنګه چې د حکومت ته طرفنا یو اهم اعلان کیږي، د هغه اهم اعلان نمخ کې باقاعده په ذرائع ابلاغ کې د هغه تشهیر کیږي چې نن بدا اهم اعلان کیږي، نو خلق قوم ټول په انتظار باندې وي. دغه رنګي قران کریم کې چې لفظ د قل کم ځای کې ذکر شي نو په دې کې هم دې طرف ته اشاره وي چې مخکې اهم مضمون را روان دی، تاسو هغه طرف ته متوجه شئ. نو قل کې مفسرین حضرات فرمایي په دې کې اثبات رسالت. اعوذ برب الناس، ز پناه غواړم پرم د خلکو سره. رب هغه ذات ته وایي چې کوم پالون کې او پرورش کوون کې ذات وي، او بیا داسې پرورش نه کوي بلکې شی حد کمال ته رسوي، تدریجا یو شی حد کمال ته رسول. ماشوم دنیا ته راشي د کمزوري وي، د ډیر زیات ضعیف وي، الله تعالی د یو مشفق مور او دغه رنګ د یو مهربان پلار انتظام ورله کړی. دغه مور خپل خوشاله ټولې د بچی نه قربان کی او دغه بچی تربیت کوي او په دې بچی باندې ډیره زیاته مهربان، حتی چې د بچی دغه دورانیه د عمر ورتیر شي او بیا وروسته د ځوانۍ حالت ته داخل شي، وروسته بیا په د باندې بوډاوالی راشي. په ماشوموالي کې ولوم الله تعالی انتظام کړی وي، مشفق او مهربان والدین ورته الله تعالی نصیب کړی وي، او بیا په بوډاپۍ کې ولوم الله تعالی انتظام کړی وي، الله تعالی ولا اولاد رالوي کې، او دغه اولاد ته بیا شریعت وایي چې دا ستا مور او پلار دي، دا لالا او بیبي نه دي بلکې دا د جنت دو دروازې او د دې د قدمونو لاندې ستا دپاره جنت. نو رب هغه ذات ته وایي چې هغه یو شی حد د کمال ته ورسوي تدریجا ورو لکه الله تعالی د انسانانو پرورش کوي او دغسې انسانان لویږي. ملک الناس، پناه غواړم په هغې بادشاه د خلکو سره، حقیقي بادشاه او حقیقي مالک د دې ټول کائنات د الله رب العالمین دی. د دې وجې نه چې کله دا ټول مخلوقات ختم شي، هیڅ څوک پاتې نشي، حضرت عزرائیل علیه السلام هم وفات کړی شي، د هغې نه بعد به آواز وشي لمن الملک اليوم، نن د چا بادشاهي ده؟ هیڅ جواب به نشي ورکولی. څوک بني الله د طرف نه به ویلی شي لله الواحد القهار، یو ذات پاتې. ملک الناس، زه پناه غواړم په بادشاه د خلکو سره، اله الناس، په معبود د خلکو سره، من شر الوسواس، د شر د هغه وسوسې اچونکي نه. وسواس طالبان وی دا مصدر ده، شیطان ته وسواس ویلی شو چونکه د وسوسه بار بار اچي، نو بار بار وسوسې اچولو د وجې نه دته ویلی شو وسواس. لکه یو سړی او کار د شیطان کوي بل کاری نه، نو خلک وایي فلانی شیطان دی، نو دی شیطان نه خو مبالغتاً دته شیطان ویلی شي، ځکه کارونه ټول د شیطان کوي.
نو دغه رنګ دې بار بار د خلکو زړونو کې وسوسې اچي. وسوسه خفي आवाज ته ویل کی، نرم او خفي आवाज. او دا د انسانانو زړونو کې غیر شعوري تور غورځي، لکه څنګه چې بنده انجکشن وکي او د انجکشن نه بعد د هغې اثر د په ټول وجود کې محسوس کیږي، نو دغه رنګ چې شیطان بنده ته وسوسه وغورځي، د هغې وسوسې اثر دی په خپل زړه کې بیا محسوس کوي. من شر الوسواس، د شر د هغې وسوسې اچونکي نه الخناس. خناس یو معنا دا ده چې دی پټېدونکی دی، دی پټېدونکی دی، او بله معنا دا ده چې دی رستو کېدونکی دی. لکه یو سړي سکاري که نه مجلس نه پټ غورې داسې په شاشه وسولېږي او داسې په شاشه ځي. شیطان ته خناس ته دې وجې نه ویلی شي چې کله هم دی د الله تعالی ذکر اوري، د الله تعالی اواز او د الله تعالی د یاد اواز اوري، نو دی د هغې مجلس نه تخت. د دې وجې نه حدیث مبارک کې یو ځای ښودلی شوی دی چې دا د مدینې منورې نه 36 میل کې دی. چې کله بانګ ویلې کېږي نو شیطان هغې ځای ته پورې تختي وله زرات. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه چې هغه وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې. من الجنة والناس، دا د جناتو نه وي او که د انسانانو نه وي. چې څنګه شیطان د بنده زړه کې وسوسې اچوي، دغسې بعضې انسانان چې وي انسانان، شکل د انسانانو وي، خو کارونه او صفتونه ټول د شیطانانو وي. نو دغسې قسمه انسانان هم د خلکو زړونو کې وسوسې اچوي. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی موږ او تاسو ته تعلیم راکړه چې تاسو د دې نه پناه غواړئ. من الجنة والناس، مفسرین حضرات فرمایي چې انسان د شیطان زړه کې وسوسې اچوي او شیطان د بنده زړه کې وسوسې اچوي او د لره په یو کار باندې مجبوره کوي، نو په هغې باندې ډېر زیات وخت لګي. داسې نشي کېدی چې بس دستی د بنده زړه کې وسوسه واچوي او د په هغې باندې عمل شروع کړي، نه بلکې دې کې بسا اوقات وخت ولګي. او چې کوم انسانانو کې شیطان صفت وي، هغه په یو ساعت کې بنده باندې داسې یو عملو کې چې شیطان یې په ډېرو کلونو کې هم نشي کولی. د دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې تاسو پناه غواړئ د شر د وسواس، چې کوم خناس دی او د خلکو سینو کې وسوسې اچوي، دا د انسانانو نه وي او که دا د پیریانو نه وي. دلته کې رونو 15 ځله لفظ د ناس ذکر شي. مفسرین حضرات په دې کې نکتې وایي. نو یو خو زما غوندې یو طالب علم د پاره په دې کې نکتې بیانول مناسب هم نه دي او نه موږ له راځي. او په دې مجلس کې الحمدلله لوی لوی کبار مشایخ دا تشریف فرما دي، د هغې مخې ته د هغې بیان ظاهره خبره ده، دا خو لوی بې ادبي ده. خو زه د دغه علماو نه معذرت سره د دې خپلو عوامو مشرانو سره دوی سره زما خطاب او مکالمه ده. زما رونو مفسرین حضرات فرمایي چې د دې لومبني ناس نه مراد ماشومان دي او په دې باندې قرینه لفظ د رب دی، ځکه ماشوم پرورش ته محتاج وي. او د دویم ناس نه مراد ځوانان دي او په دې باندې قرینه لفظ د ملک دی، چې کله سړی ځوان شي د مشري غواړي، د بادشاهي غواړي. چې کله سړی ځوان شي امور که د آخرت دی او که د دنیا دي، د دې خوند او مزه ټوله په ځوانۍ کې. نو لفظ د مالک په دې باندې دلالت قرینه ده. او د دریم ناس نه مراد وایي بوډاګان دي، په دې باندې قرینه لفظ د الہ دی،
چونکه په بوډاوالي کې د بندا طبعی طور آخرت طرف ته او دغه رنګي عبادت طرف ته د بنده شوق پیدا شي و یره عمر تیر شو اوس لږ عمر پاتې دی نو ډیر خلک داسې وي چې د هغې نه ځواني دا په غفلت کې تیره شوي وي خو بوډاوالي کې ورته الله تعالی توفیق ورکړي نو د دې ناس نه مراد دا بوډاګان دي او خلک خوش قسمته دی چې چاته په تیر عمر کې د توبې موقع میلاو شله دا هم خوش قسمتي ده زما وروڼو بعضې وخت کې داسې بدقسمتي وي چې د بچپن عادتونه دا تر مرګه پورې بنده نه پاتې نشي د بچپن عادتونه دا تر مرګه پورې بنده نه پاتې نشي نو دا لویه بدقسمتي وي نو د دې ناس نه مراد دا بوډاګان دي ورپسې راځي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وې د دې ناس نه مراد صالحان او نیکان خلک دي او په دې باندې قرینه لفظ د یوسوسو وجه دا ده چې شیطان وسوسې غورځي نیکانو خلکو ته غل هغه ځای ته ځي چې کوم ځای شی سمال موجود وي خالی کور ته او خالی مکان ته خو غل نه ځي نو شیطان هم وسوسې هغې خلکو ته غورځي چې د کومو خلکو په سینو کې ایمان وي چې د کومو خلکو په سینو کې اعمال صالحه وي هغې خلکو ته شیطان وسوسې غورځي یو وسوسه ده چې د بنده زړه ته غیر اختیاري طور راشي نو کمی وسوسې چې د بنده زړه ته غیر اختیاري طور راځي په دې باندې مؤاخذه او گرفت نشته هغه چې بنده اختیاري طور د ګناه وسوسې زړه ته راولي یا د ګناه وسوسه د بنده زړه ته راشي او بیا د هغې مهمان نوازي شروع کړي د دې وجې نه د ټولو ګناهونو د برایانو بنیاد دا هم د بنده دغه وساوس ګرځي چې کله د هغې ته بیا د هغې تربیت شروع کړي نو د دې ناس نه مراد صالحان او نیکان خلک او په هغې باندې قرینه لفظ د یوسوسو دی من الجنة والناس دغه پنځم ناس نه مراد وای د دې نه مفسد او روانکاري خلق دي او په هغې باندې قرینه دا ده چې د دې د شر نه د پناه غوښتلو شریعت حکم کړی په دې لفظ د ناس باندې قرآن کریم ختمي د قرآن کریم آغاز شوی دی د بعد بسم الله او په لفظ د سین باندې ختم شوی دا دواړه لفظونه چې د یو بل سره یو ځای شي د دې نه بس جوړ شي بس دا هم عربي لفظ دی یعنی هذا کافی لنا دا زمونږ د عمل دپاره کافي دی په دې دو سورتونو زما وروڼو قرآن کریم ختم شوی دی قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس په سورت فلق کې پناه غوښتل شوې ده من شر غاسق اذا وقب د شر د ما خلقنا او د غرنګ د شر د غاسق نه اذا وقب او د شر د نفاسات فی العقد نه او د شر د حاسد نه چې کله د حسد کې الته د دې امور نه پناه غوښتل شوې ده چې تاسو پناه غواړئ په رب د فلق سره د شر د ما خلقنا د مخلوق د شر نه پناه غواړئ او دغه رنګ پناه غواړي د شر د تیارې نه ځکه په تیاره کې ټول نقصاني شیزونه په تیاره کې نقصانات کوي د دې نه تاسو پناه غواړئ او د شر د هغه نفوس او نفاسات فی العقد نه د شر د هغې سحر د ساحرانو نه تاسو پناه غواړئ او د شر د حاسد نه تاسو پناه غواړئ لکه دې وخت کې د عامو خلکو ذهن کې یوه خبره پرته وي چې یاره سحر دی او جادو دی نو بېشکه سحر هم شته او د هغې اثر هم شته یو حقیقت دی په خپل ځای باندې خو زمونږ او ستاسو د مشکلاتو وجه هغه زمونږ بد اعمال دي مونږ باندې هېچا جادو نه دی کړی جادو خو کېږي خلکو باندې خو چېرته یو سړی ډېر زیات ښایسته وي ډېر زیات مالدار وي خلک ورسره بغض ساتي حسد ساتي عام خلک چې په دې ګناه کې مبتلا وي د هغې اثر دا د بنده خپل بد عمل وي نو که موږ د خپلو عملونو اصلاح وکړه نو انشاءالله زموږ د ډېرو کمو او د مشکلاتو حل به موږ ته میلاو شي ورپسې و من شر حاسد اذا حسد او د شر د حاسد نه چې کله دی حسد
حسد خو لویه بیماری ده او حدیث مبارک کې راغلی چې حسد دا د بنده نیکۍ داسې خوري لکه اور چې اوت لرګي ختموي. وی فرعون او شیطان یو بل سره یو ځای شو، دواړه ملاقات یې وشو. نو د فرعون ورته وی چې یاره زما او ستا نه به هم څوک بدقسمته سړی وي. ته ورته وی راځه. دی لاړل، یو کاکا ته دروازه وټکول چې دی رابار شو. ویل موږ دوه فرشتي یو، الله تعالی را لېږلي یو، غواړه چې ته څه غواړې تا ته به میلاو شي. هغه وی یاره وی سوال وکړي زما د ګاونډي کره میخه ده چې دا مړه شي. هغې ورته وی یاره ته د ګاونډي میخه ولې وجلې؟ ته دعا وکړه تا ته به هم میلاو شي، ګاونډي کر د خپله میخ په خپل ځای باندې وي که نه. ویل نه ما ته دې نه میلاوېږي خو چې د ده دا مړه شي. دغه ترونو حسد ویل کېږي. زمونږ په معاشره کې بعضې عمومي کمزورۍ دي، په هغه عمومي کمزوریو کې یو زمونږ حسد لویه بیماري ده. ډېر ښه اعمال زمونږ وروڼه پښتانه مسلمانان کوي، خو حسد پکې دومره حد درجې سیوا وي چې هغه ټولې نیکۍ ختمې شي. یو سړي نه چا تپوس وکړو، ویل یار دا پښتانه ډېر زر بوډاګان کېږي، څه وجه ده؟ وی د دې پردو کارونو کې کاري ځکه دې زر بوډاګان کېږي. چې کومې عامې زمونږ بیماری دي، په هغه عامو بیمارو کې زمونږ یوه لویه بیماري هغه بیماري د حسد ده. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی موږ ته حکم وکړ او په دې صورت کې د دغه امورو نه پناه وغوښتی شوه. من شر الوسواس، د شر د هغه وسوسې اچونکي چې هغه د خلکو په سینو کې وسوسې اچوي. دې وخت سره مختلف ادارې داسې دي چې هغې هم دغه د شیطان ذمهداري ادا کوي. د قرآن او سنت باره کې، دغه رنګې د اسلامي شعایرو باره کې د خلکو زړونو کې شکوک و شبهات پیدا کوي. زما وروڼو تاسو وګورئ، زمونږ وطن چې دا د اسلام په نوم باندې آباد دی، ډېرو مسلمانانو قربانۍ ورکړي دي. الحمدلله دا پاکستان یو لوی نعمت الله تعالی موږ ته ملاو شوی. 8 مارچ باندې اسلام آباد کې څه ښځې او هلکان راووتل، تاسو ټول به میډیا باندې کتلي، او هغې یو ناره لګوله، ویل موږ د الله نه ازادي غواړو. الله اکبر. ویل موږ د رسول نه ازادي غواړو، د الله نه ازادي غواړو، د رسول نه ازادي غواړو. داسې قسمه حالات زما وروڼو دا په موږ او تاسو باندې را روان دي. د دې وجې نه موږ او تاسو ټولو له فکرمن کېدل پکار دي، د خپل ځان باره کې، د خپل اولاد باره کې، چې چېرته الله دې نه کړي د داسې قسمه ملحدانو شکار موږ نه شو، زموږ اولاد د داسې قسمه الحاد شکار نشي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې موږ او تاسو ته حکم کوي چې تاسو پناه غواړئ من الجنة والناس. نو چې کوم خلک دا د انسانانو په شکل کې وي، اسلامي تعلیماتو باندې، اسلامي اقدارو باندې، په هغې باندې تنقیدات کوي، په هغې باندې اعتراضات کوي عقلي، او د هغې مقصد هم دا وي چې د خلکو یقین دا اسلام باندې او قرآن باندې کمزوری شي، د دې نه به هم پناه غواړي. الله رب العالمین دی دا ختمونه د ادارې ته او د دې منتظمینو ته دا ختمونه الله تعالی مبارک. ورونو یو خبر آخر کې کو حدیث مبارک کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د سحر مونځ پسې 12 ځله سورت اخلاص وایي، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
دې ته سورۃ اخلاص وایي چې دا سورۃ څوک سهار مونځ پسې 12 ځله وایي دته الله تعالی حکمن د څلورو ختمونو ثواب ورکوي د څلورو ختمونو حکمن ثواب الله تعالی دته ورکوي پکار دا دي چې دا موږ او تاسو ځان له معمول جوړ کړو یو خو به موږ ته د قرآن کریم حکمن د څلورو ختمونو ثواب میلاوي او بیا د دې ثواب خپل مور او پلار ته بخل ثواب ژوندو ته هم بخلی کېږي او مړو ته هم بخلی کېږي دا د ژوندو د طرف نه یو تحفه او ډالۍ ده بلکې حدیث مبارک کې راغلی دی مشکات کې حدیث دی نورو کتابونو کې هم شته چې مړی دا د هغه سړي په شان وي چې کوم سړی سیلاب په مخه کړی یو سړی باندې سیلاب راشي او سیلاب یې وړي او دغه دورانیه کې بیا د هر بوټي ته او هر ګډې ته د بچاو دپاره لاس اچي نو دغه رنګې دا مړی هم د په انتظار باندې وي خپلو دوستانو ته خپلو خپلوانو ته رشتہ دارانو ته او حدیث مبارک کې راځي چې د ژوندو تحفه او ډالۍ خپلو مړو دپاره هغه دې دپاره استغفار او بخښنه غوښتل چې موږ او تاسو کم از کم ځان دپاره دا معمول جوړ کو او د دې تلاوت هم کو او د دې اجر او ثواب خپل مړو ته او دغه رنګ خپل ژوندو ته خپل والدینو ته او به خو ان شاء الله کوم خپل والدین په اجر او په ثواب کې یاد پاتې شو نو موږ به ان شاء الله خپل بچو ته یاد یو الله رب العالمین دې مال او تاسو ټول الله صحیح دین باندې د عمل توفیق نصیب کړي د یو څو خبرې ما وکړې په څه غلطي شوي الله دې زمونږ ټول تقصیرات معاف کړي دا ختمونه دی الله تعالی د ادارې دپاره د منتظمینو دپاره او د دې ټولې علاقې دپاره د خیر او د برکت ذریعه وګرځوي واخر